अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو ښه راغلاست. نن ویډیو کې هم سوال جواب دی خو یو سوال او یو یې جواب دی. صحیح ده؟ نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. لومړی پوښتنه: Where is Ali? Where is Ali? علي چیرته دی؟ علي چیرته دی؟ د دې علي په ځای تاسو د یو ځای پوښتنه هم کولی شئ. پلانکی ځای چیرته دی؟ Where is کابل؟ یا where is my book؟ یا زما کتاب چیرته دی؟ یعنی کتاب یو چیز او د ځای د هر څه پوښتنه کولی شئ. نو جواب کې څه ویل کېږي ورته؟ He is at home. He is at home. هغه کور کې دی. هغه کور کې دی. دویم: How is your mother now? How is your mother now? مور دې اوس څنګه ده؟ مور دې اوس څنګه ده؟ یعنی مور یې مریضه وه نو اوس د هغې د صحت باره کې پوښتنه کوي. How is your mother now? اوس دې مور څنګه ده؟ نو جواب کې ورته څه وایي؟ She is good now. She is good now. اوس ښه ده. یا دا هم ویلی شو She is fine now. She is fine. سمپل. اوس ښه ده یعنی ګزاره کوي. دریم: Do you like me? Do you like me? زه دې خوښ یم. کله چا نه ته پوښتنه کوي چې زه دې خوښ شم یا بد دې شم. جواب کې ته څه وایي؟ No, I don't like you. No, I don't like you. نه زما نه یې خوښ. د No I don't like مطلب یعنی زما نه یې خوښه ده. خو دا هم ورته نه وایي چې زما بدې شي. صحیح شو؟ نو اوس راځئ چې ځو بلې پوښتنو ته، نورو پوښتنو ته. کله چې موږ چاته د چای وړاندیز کوو یا د هغې نه پوښتنه کوو نو څنګه پوښتنه کوي؟ Do you drink tea? Do you drink tea? Do you drink tea? ته چای څښې؟ ته چای څښې یا ته چای څښې؟ موږ اکثره څښې یا څښې وایو. صحیح ده؟ جواب کې څنګه وایي؟ Yes, I like tea. Yes, I like tea. هو زما چای خوښیږي. هو زما چای خوښیږي. دویم: When will you come? When will you come? ته به کله راځې؟ کله چا نه ته پوښتنه کوې ډېره موده نه یې راغلی ته ورته وایې چې ته به کله راځې. When will you come یعنې ته به کله راځې. نو جواب کې څه وایي؟ I will come tomorrow. I will come tomorrow. زه سبا له راځم. زه سبا له راځم. که بله جمعه راځي بله هفته یعنی I will come next week. زه بله هفته راځم یا I will come next month. زه بله میاشت کې راځم. هغه تاسو پورې تاسو کوم وخت هم یادولی شئ. اوس دریم: Whose bag is this? Whose bag is this? Whose bag is this? دا د چا بیگ دی؟ بیگ سامان چې پکې. نو جواب کې څنګه ویل کېږي؟ This is my bag. This is my bag. دا زما بیگ دی. دا زما بیگ دی. که د بل چا بیگ وي نو ته This is Ali's bag. دا د علي بیگ دی. یا This is my brother's bag. دا زما د ورور بیگ دی. سمه ده؟ کله چې یو چا ته خبرو کې او هغې ته د هغې نه مخکې نه معلومات وي په هغې خبره کې نو ته به ورته څنګه وایې؟ How do you know? How do you know? ته څنګه پوهېږې؟ یعنې ته څنګه پوهېږې چې هغې ته تا نه مخکې معلوم دی. ته نه پوښتنه کوي How do you know? ته څنګه پوهېږې یا ته څنګه پوهېږې؟ نو جواب کې څنګه ویلی شي؟ I knew it. I knew it. I knew it. زه پوهېدم یا زه خبر وم. صحیح ده؟ دویم: Are you inside? موږ دا کله ویلی شو کله چې ته یو کس پسې ګرځېږي او هغه په کور کې تا ته نه ښکاري نو ته د یو دروازې ټک ټک کړي د کوټې او ته ورته ووایې چې آیا ته دننه یې؟ پوښتنه ترېنه کړي. نو څنګه ویلی شي؟ Are you inside? Are you inside? آیا ته دننه یې؟ آیا ته دننه یې؟ یا موږ اکثره واشروم ته ځو تشناب که نه بیت الخلا ته دروازه ټکوو نو موږ چغو چې پلان کې ته یې نو تاسو ویلی شئ Are you inside? آیا ته دننه یې؟
نو سوي yes I'm inside. yes I'm inside. هو دننه یم. دریم what does your father do. what does your father do. what does your father do. ستا پلار څه کار کوي یا ستا پلار څه کوي. مقصد هم دا دی یعنی ستا پلار څه کسب کوي څه کار کوي. کله چې چا د کسب باره کې پوښتنه کوي. یا what does your brother do. ستا ورور څه شي کوي. father پسې brother راولي پکې. جواب کوي my father is a driver. my father is a driver. زما پلار ډرایور دی. زما پلار ډرایور دی. که ستا پلار بل شي نو ته my father is a doctor یا my father is jobless یا he is jobless یعنی هغه بیکار دی. نو تاسو سره ملټیپل آپشن شته یعنی تاسو سره مختلف جوابونه آپشن شته چې تا هغه جواب ورکولی شي. نو کله چې یو څوک ډیر وخت نه دره کوي او ته به د هغې نه پوښتنه کوي نو څنګه به ویلی شي where have you been. where have you been. where have you been چیرته وی ته یا ته چیرته وی یعنی مقصد دا څومره مودې نه ایسته څوک نه ښکاري درته نو ته ورته وایې چې چیرته وی د دومره موده یعنی مقصد هم دا لنډ دی چې چیرته وی ته نو ته ورته ویلی شي I was in Dubai. I was in Dubai. زه په دوبۍ کې وم. یا I was in school. I was in hostel. زه په هاسټل کې وم. I was in hospital. زه په هسپتال کې وم. یعنی تاسو دلته هم مختلف جوابونه ځایونه شته چې ته ورته ویلی شي چې زه پلانکي ځای کې وم یا زه پلانکي کار کې وم. هر رقم تاسو ورته ویلی شي. دویم where are you coming from. where are you coming from. where are you coming from د کوم ځای نه راغلی. د کوم ځای نه راغلی یا د کوم ځای نه را روان یې. لکه څو کس راشي نو ته ورته چې د کوم ځای نه راغلی یا د کوم ځای نه را روان یې. صحیح ده. نو موږ هغه ټایم پوښتنه ترې کولی شو نو دا وایي I came from Kabul. جواب کې وایي I came from Kabul. زه د کابل نه راغلم. اتا پورې اړه لري چې ته کوم ځای هم ورته یادوي. زه د رسټورانټ نه راغلم I came from restaurant یا ورته وایي زه د هاسپیټل نه راغلم I came from hospital. تا پورې اړه لري. کله چې یو څوک خفی او ته ورته کار وکړي نو هغه په هغې باندې خوشحاله شي نو ورته وایي چې are you happy. دریم کې are you happy now. sorry are you happy now. are you happy now. اوس خوشحاله شوي یعنی مقصد دا کار مې ورته وکړو اوس خوشحاله شوي. پوښتنه ترې are you happy now. اوس خوشحاله شوي. جواب کوي yes I'm happy. yes I'm happy. هو خوشحاله یم یا خوشحاله شم. کله چې یو څوک خفه ولاړ وي نو درته پوښتنه وکړي چې یعنې هر څه خو ښه دي که نه نو څنګه به ورته وایې is everything okay. is everything okay. څه خبر خو نشته یعنی هر څه خو ښه دي که نه. دې مقصد اصل دا دی is everything okay یعنی هر څه okay دی ښه دي هر څه okay دي everything وایي هر څه. نو مقصد یې د دې مطلب دا دی څه خبر خو نشته. د دې مطلب اصل دا دی. او که د انګلیش مینینګ مطلب ته وګورې هغه مطلب دا ورکوي چې هر څه ښه دي خو مقصد یې دا دی چې څه خبر خو نشته. جواب کې څه وایي yes everything is okay. yes everything is okay. نه هر څه ښه دي یعنی هو هر څه برابر دي. صحیح ده. دلته هو هر څه ښه دي دا نه په ځای باندې هو دي. هو هر څه ښه دي. صحیح شو. دویم how is your pain. how is your pain. how is your pain. ستا درد څنګه دی. پین وی درد ته. ستا درد څنګه دی. کوم دی سر درد کوي یو ورځې او په سبب باندې تا نه پوښتنه وکړي چې ستا اوس درد څنګه دی یعنی جواب کې feel a little good. feel a little good لږ ښه دی یا ښه احساس کوم لږ ښه احساس کوم. feel little good لږ ښه احساس کوم یعنی مقصد دا دی چې لږ ښه دی درد لږ ښه دی. صحیح ده. اوس راځو دریم ته don't you get it. don't you get it کله چې ته چاته چې بیان کې یا قصه ورته وکړي هغې په مقصد پوه نه شي نو ته ورته وایي don't you get it. پوهه نه شوې ته یا ته پوه نه شوې نو جواب کوي sorry I didn't get it.
sorry I didn't get it وبخه پوه نشم صحیح ده are you angry are you angry angry وی غصه ته آیا ته په غصه یې آیا ته په غصه یې یو کس ګډوډ نه ته ورنه پوښتنه وکړي چې آیا ته په غصه یې نو هغه ته جواب کوي no I'm upset no I'm upset نه زه خفه یم یعنی په غصه نه یم خو لږ بې سوره یم یا خفه یم او که په غصه تو yes I'm very angry yes I'm very angry هو زه ډېر په غصه یم دویم why are you laughing why are you laughing ته ولې خاندې یو څوک کسی به څه خاندي ته ورنه پوښتنه کوي ته ولې خاندې ان جواب کې I heard something funny I heard something funny ما څه مسخره واورېدل یعنی ما څه ټوقه غوندې خبره واورېده یا داسې بې سوره خبره مې واورېده نو ځکه ما ته خندا راځي صحیح ده دریم have you done this before have you done this before have you done this before دا دې مخکې کړی یو کار وي او هغه کس یې په لومړي ځل کوي یا هغې ته خبر نه چې دا په لومړي ځل کوي نو ته ورنه پوښتنه کوي دا کار د مخکې کله کړی که نه have you done this before دا دې مخکې کړی جواب کوي no it's my first time no it's my first time نه لومړی ځل مې دی نه لومړی ځل مې دی او که چېرته وي نو ته yes I have done many times yes I have done many times هو ما ډېر ځله کړی دی نو دوستانو دا و د نن ورځې سوال او جواب د همدغسې د سوال او جواب دپاره تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو زموږ هره ویډیو زر تر زر ترلاسه کړئ مننه